السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر علی خیر علی. افغانه کدا دا واده جوړه خو سره خو راځي ډېر خوان کوي. نه مړه دا واده جوړه نه ده. دا خو ما غبل ورځ ځان له جوړه کړی. خیر خو نوې جوړه خو ځکه او بیا ډېره ښکلې ده لګنډلې ده ښه. افسر خان صاحب دې ټول ستانې شکایت دی. شکایت د څه شکایت؟ یریږه مو د یو سل نوټ خرچه ده. مړې څوک یې؟ ها دا سور لوټ چې سم خوښې وروړي دې ته وایي افسر خان. ته شپنو نه ګورې پړم افسر دی. بالکل بالکل. اول خو تپوس وکړه چې موږ دا پیسې غواړو څه دپاره؟ د څه دپاره غواړي؟ چې د هر څه دپاره غواړي خو ستاسو د ټولو مشترکه مطالبه وه نو ځکه یې بلا چوچنه تسلیم کړه. ولې نه افسر خان صاحب؟ ما ته پته ده دا زما د ترکه پارټي خوري. هغه خو د کیسټ کوارټر ته تللی دی پته نشته یا کېږي یا نه. دا خو د سړی د واده د پارټۍ پیسې دي. مړه زه څه سوچونه کوم او تاسو څه سوچونه کوئ؟ نو ته څه سوچونه کې؟ ماله په ښار کې د کرۍ او کور پکار دی. مړه دی کې د خفګان سي دا موږ د کوم مرض دی سبا له بدله کور پیدا کوم خو بس نو بیا خو افسر خانه یو بېله پارټي بس منظوره ده. یو سړی چې څښه که نه زړه ته مې نه کېږي. تا خو په ټول عمر کې چېرې چا ورته دا نه وکړي؟ مرجانې کله کله په ژوند کې داسې وختونه راشي چې د بنده نه د هغه ټولې خوشحالۍ وتروړي. نو اوس څه کېدی شي د افسر خان پلاره؟ د جینۍ مور خو دا شرط ایښی چې د واده نه پسته به هلک په کډه ښار ته راځي. خو ټیک ده خو ستا دې کور ته خیال دی د آشي او افسر خان سره د کور ټولې خوشحالۍ لاړې داسې خوشې خوشې راته ښکاري لکه چې د خزان سپېرې سیلۍ پرې راغلي. یا سړیه ته هم دومره خفه یې؟ ما خو ویلي ته یوازې زه خفه یم خو ستا د یارې به مې غږ نه کوه. ما هم ډېرې وژړله ډاډ ورکوو خو نن مې زړه ډېر خفه دی. یاره نه مې کېږي ورته چای لرې که را چای مزه خواکړه. ستا خو چېرې چای دومره بدي نه شوې؟ چېرته به رښتیا خو ناجوړه نه یې؟ ناجوړه نه یم ښځې جګ جوړ یم. زه خو یم داسې چل وکړه چې ځان تیاروه ځو ښار ته د بختورو زړو تپوس به موږ په هسپتال کې او افسر خان بچی به مو وینو. یا سړیه دا خبره خو دې داسې خوږه وکړه د مټیایۍ په شان دی. خیال ګورې د زوی په وړاندې داسې خبره ونه کړي که نه هغه به وایي چې په خوږو خبرو د بنده شکر کېږي. ته بیا څه سوچونه کوې؟ مړې دا سره مې خبرې کولې چې هېڅ کلي مل چای مرس که چې تا را باندې اواز وکړو یو خو تم داسې بې ټېشنه وغږېږي. ګوره افسر خانه په هره خبره سوچ ضروري دی خو عمل هم ورسره. د ډېرې سوچونو نه وسواس پیدا شي او چې وسواس زیات شي نو بیا وهم شي او چې وهم زیات شي نو په بنده د لیونتوب لیبل ولګي. مړې تم پوره لیونه یې. زه لیونی صحیح ها ته دا شربت وڅښه. لږ واچو پکې لږ واچو. رښتیا نن لږ آوټینګ ته نه ځو. زه خو په دې کور کې په ناسته ناسته ډېره تنګه شوې یم. چې ته وې نو لاړ وشو. په ښارونو کې یو د مرغۍ پیري نور ارسئ خو یو خبره ده چې مینه محبت په ښارونو کې ډېر کمی په کلو کې مینه محبت ډېر زیات دا وګوره که یا سړیه د دنیا ټولې خوشحاله خو په ښارونو کې دي. ویم دا دلته پیسې را رسولې دي پیسې بل ایسکریم دله والم وارو که چې دا خو خلاص شي که نه دا نه یخني چې غاښونه یې راله وپرېښول. خوره خوره واګه دې ګورې ښه خوا وګوره بچې مې راغی. یا لکه افسر خانه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خیر بچی. تاسو څنګه بیا آیسکریم دا واګه دی پکې. افسر خان بچی ته چې رانه ښار ته راغلی که نه نو ما خو د ډېرو چوس کړو عادت پرېښو خو تا خپل عادت پرې نه خو. افسر خانه کاکا جی مخه پکوه که ستا پې خامخا شګي نو لیبارټرۍ کې به ټسټونه وکړه. پرهیز خلک په روغ سړي نه کوي په مریض کوي. ولې دی آیسکریم خوړی چې مونږ آیسکریم نه شو خوړی. هلکه دوه آیسکریم راولېږه. کاکا جی نن یې تاسو ډېر یادولی. زمونږ هم ډېر یادېدو راله کمقل وشې. او زه هم نه یادېدم. دا ولې جي ولې هم نه یادېدې لورې خو هسپتال ته چا تپوس له راغلو دلته لږ دمه کې دونه بسته بیا تاسو کره در روانو که نه. نو زه چې ځو کور ته نه 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 دا ریله یاره بس موږ ځو اډې ته. والله نه 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 ځو اډې ته بچي. نه اډې ته ځو اډې ته راځئ راځئ. السلام علیکم. ودې رسول اډې ته او بس که مې کېنول او یو آیسکریم مې ورله واخیستو ډېر زیات خوشحاله شو. هغه زما جامې دې سرې کړي. او شابه وروړله د دفتر ناوخته شو. دا د استری کو. او ولې دا استری داسې هم دا د کمیز دی هم دا د استری ده. که زما د لاس نه خوښه که نه نو ځان نه پخپله وکړه یا دوبي له یوسې چې هغه درته استری کړي. نه زه استری کولی شم نه دوبي له وړی شم. دا به هم ته استری کوې. نو هم زه به استری کوم خو چې څنګه استری کولی شم ما ته به خبرې نه کوې. بس ټیک ده زه به هم په دې اغوستو جامو کې دفتر ته لاړ شم خو هم ته چې صفا جامې اچوه صفا ګرځه. بس ټیک ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا لکه افسره نن داسې ګډوډ ولې؟ مړه بس ګډوډ یم. دا پوښتنه خو درنه زه کوم. رښتیا وایې که نه؟ هلک ته څه مشتبه غوندې ښکاري نو. پاکې جامې دې نه وې؟ مړه جامې راله سمې نه وې استری کړې. ډېر دې ښه وکړل. جامې نه بدلول خو دومره لویه خبره نه ده خو که بابي دې خفه کړه که نه نو بل چارشیټ ځان تیار کوه. زه مړه په دې وجه خو ورته سوې منه. ډېر ښه کې دا دې توره ده. اخر تر کومه که دې هم داسې د ښځې لاس ته کښېني او د یارې ورته غږ نه کوي نو بیا خو به ډېره ګرانه شي. دا څه دي؟ مرچکي مې درته ټکولې دي مړه. مړې دومره ترخه مرچکي مه ټکوه یاره. نه خورم لرې. الله دا دومره مالګه ښه ده پته ده چې زیاته مالګه د بنده بلډ پرشر سیوا کوي. خو تا ته دا پته نشته چې ګرمۍ سره د بنده نه خوله وځي او خولې سره مالګه وځي او دا کمی پوره کولو دپاره مالګه زیاته پکار وي. او دا دومره مساله دې پکې ولې اچولي؟ مساله په ترکارۍ کې پوره ده خو په تا زیاته لګي ځکه چې تا بهر نه ګېډه مړه کړې ده او سړی چې موړي نو هر شی بې مزې بې مزې لګي. ما د بېګاره سې ډوډۍ نه ده خوړلې. نو بیا خوره که نه پکار دا و چې در باندې ښه لګېدې. ښه را باندې هډو لګي نه. تا تر اوسه پورې ترکاری پخولو چل څه نه وکړو. ګوره ما سره بحثونه مه کوه. دا ترکاري ما هم خوړې ده او ته مې هم خورې. زه هډو خورم نه. زه په هوټل کې خورم. یو شل ځله خو خوره ما ته څه وې؟ نو ستا ته ښه دی چې زه په هوټل کې نه شم خوړی. نو خوره که نه. نو خورم که نه خورم په هوټل کې خورم. دا خورم نه دا سره خوړلې ترکاري پخولې نه کوي.